ایران الله ترایا راولوېده. تازه خبر، طالبانو ډرون الوتکه ونیوله. دا چې ډرون الوتکه چیرته او څنګه طالبانو ونیوله، د کوم هیواد وه او مولوي یعقوب به ورسره څه حساب کوي، حقیقت څه دی، هر څه ویډیو کې وګورئ او ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې یوه ستره الوتکه راغورځېدلې ده او له هغه څخه ګڼ کسان ګیر چاپېره راتاودي. یاد کسان له شکلونو څخه طالبان نه ښکاري او ټولو پتلونونه اچولي دي، خو په پښتو خبرې کوي او وایي چې دا خو ډېره ستره الوتکه ده چې یو وزر یې 6 متره دی او د الوتکې څخه لږه فاصله کې تراکتور هم ښکاري چې داسې ګمان کېږي چې یا تراکتور یې د الوتکې د انتقال لپاره ودرولی دی. له یو څه معلوماتو وروسته څرګنده شوه چې یا د الوتکه د ایران هیواد د یوه جاسوسي الوتکه وه چې مهاجر 6 نوم یې درلود. اوس پوښتنه دا ده چې دا الوتکه چیرته او څنګه غورځېدلې ده. په لومړیو کې ټولنیزو رسنیو کې ډېرو خلکو ولیکل چې یا د الوتکه زابل کې راغورځېدلې ده، خو اوس تازه د زابل د اطلاعات او فرهنګ ریاست خبر ورکړ چې کومه اوازه په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ده چې ګواکې زابل کې الوتکه راغورځېدلې، دا کوم حقیقت نه لري. بل خوا لا هم خلک وایي چې الوتکه د افغانستان په ساحه کې غورځېدلې او کوم کسان چې خبرې کوي شاید هغه کسان وي چې ایران ته قاچاقي روان وي. بل خوا ډېرو خلکو لیکلي دي که څه هم اکثره طالبان د افغانستان فضا اشغال نه ګڼي، خو مولوي یعقوب څو ورځې مخکې په ډاګه وویل چې د افغانستان فضا اشغال ده، اسمان کې د نورو هیوادونو الوتکې ګرځي، موږ یوازې ورته ګورو او هیڅ نشو کولی. خو ډېر امکان لري چې ایران به خپل الوتکه غواړي او بل خوا به د مولوي یعقوب د سخت غبرګون سره مخ کېږي، ځکه چې د ایران الوتکه بدون له اجازې د افغانستان خاورې ته داخل شوې وه.